د چمن په ځینو سیمو کې چې کوم د کوکنار تخمونه کرل سوي وو هغه ته نن د چمن انتظامیه ورووته چې هغه ټول فصلونه یې خراب کړو، پکې وختو ختم یې کړو. دوستانو زما دا پیغام د ټولو علما کرامو پورې ورسوئ چې هغه د کوکنارو پر کرلو باندې بیانونه وکړي د اسلام په رڼا کې، چې د اسلام په رڼا کې کوکنار کرل آرام دي، حلال دي. څنګه دي دغه زموږ د چمن ښاریان په دې باندې خبر کړي چې د کوکنار کرل آیا دا آرام دي که حلال دي، دا ونسلو ته نقصان دی که ونسلو ته ګټه ده. ډېر خلک داسې وایي چې کوکنار په دوا کې استعمالیږي، ډېر خلک بیا داسې وایي چې کوکنار ټوله په نشه کې استعمالیږي. موږ خواست کوو عالمانو ته چې لهذا موږ د چمن ښاریانو دپاره پر منبرانو باندې دا بیانونه وکړي چې زموږ د وطن د ګټې دپاره هر شی د هغه اجازه علما هم ورکړي، سرکار هم ورکړي، چې کوم زموږ د وطن د ځوانانو د نقصان دپاره کم شی په کار دی په هغه باندې ټول وطنوال په ګډه باندې اکشن اخلي، هغه ټول وطنوال په ګډه باندې بندي. دا زما پیغام پر مخ در سره نشر کړي چې در انتظامیې پورې هم ورسیږي، در علمای کرامو پورې هم ورسیږي. د انتظامیې څخه دا خواست کوو چې زموږ د روزګار دروازه د 8-9 میاشتو څخه بنده ده. موږ ته حول زموږ د روزګار دروازه راایله کوي چې پر موږ باندې روزګار بند دي. زموږ د وطن خلک د غربت څخه خودکشیانې کوي، هغه به بیا هر رقم کارو ته مجبوره کېږي، ځکه هغه حالات انسان و هر رقم خراب آرام کار ته مجبوره کوي. پیغام یې مخ ته نشر کړي چې زموږ انتظامیه، زموږ علمای کرام پر دې باندې وګایږي، پر دې کرلو باندې، د دې پر فصل باندې چې دا زموږ د وطن په ګټه دي که دا زموږ د وطن د ځوانانو په نقصان دي. دا کوکنار د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز هم در سره فالو کړئ.